السلام علیکم څنګه ښه جوړه ست کلاس په خیر شته کوم جوړه وخت من نظر کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ من د چې سره خاصه دي هغه فارماکولوژیست مرخصه په دې کې د انټي بایوټیک ډیفینیشنز کیمیکل سټرکچر میکانیزم اف اکشن څنګه دي د ساید افیکټ استعمال څنګه استعمالي په کوم انټي بایوټیک دي د په کوم تور باندې کار کوي د کوم کار دی سیده دا ټول په دې کې درته کور کوم سیده چې دا په کوم فارم کې راځي کوم انټي بایوټیک دي کوم نه دي انټي بایوټیک سیده او دا پر کوم بکټیریا حمله کوي هغه بکټیریا نوم چی شته سیده ښه ډیفینیشن تعریف سیده انټي بایوټیک ته په انټي بایوټیک کوم وایي کېږي سیده اور انټي بیکټیریل هم وایي کېږي سیده یا انټي مایکروبیل ډرګ هم دې ته وایي کېږي سیده درملنه یا دوا سیده یا د دې داسې اسانه تعریف دی سیده یا یو داسې کیمیاوي دوا یا داسې کیمیکل یا داسې دوا یا داسې ګولۍ چې هغه څه سم کوي بکټیریا مړه کوي یا د هغه ګروت بندوي سیده یو منټ دا زرغون کړم یو منټ د دې رنګ زه زرغون کړم دا څه ګورئ یو منټ دا نو بکټیریا چې شوه کوم خاندان یو کوم ارګانیزم و کوم مایکرو ارګانیزم دی سیده پر دې ما ویډیو جوړه کړې ده سیده د دې بیخي غټ یو سیریز دی چې بکټریالوجي ته ورسې نو دا څه سم کوي د بکټیریا ګروت سیده ګروت اور مړه کوي سیده دا دوا یا دا کیمیکل یا دا شربت یا دا ګولۍ څه سم کوي د چې دې بکټیریا یې مړه کوي یا د ګروت وربندوي سیده مخته د سر خلاصېږي چې څنګه یې بندوي څنګه نه بندوي سیده په انټي بایوټیک کې څلور شیان په یاد وساته سیده څلور شیان اول دی برانډ نوم که په یاد ساتئ که نه په یاد ساتئ هغه دونه خاص نه دی سیده جنریک یا فارمولا سیده جنریک یا فارمولا سیده دا چې دی دا ډېر مهم دی د دې بغیر بیا ته نشئ پېژندلی سیده دا چې دی دا په یاد ساتئ دا فارمولا سیده کیمیکل سټرکچر که تا ډیپ سټډي کول یعنی ډیپ ته روان وې فارمسي د روانه وه نو چې دا سټرکچر وایز ورسره زده کړې کیمیکل سټرکچر وایز چې ورسره زده کړې سیده کیمیکل کوم چې د کیمیاوي د ساخت جوړ دي لکه دا چې دی ګورم NH2 دا به ته په یاد ساتې او جنریشن سیده جنریشن هم ضروري دی چې په یاد وساتې سیده په دې کې مهم شیان چې دی هغه دا درې شیان به په یاد ساتې سیده کیمیکل سټرکچر چې دی هغه سړی داسې هر وخت په یاد نه ساتل کېږي سیده فارمولا یا جنریک یا جنریشن به دې په یاد ساتي سیده فارمولا جنریشن به دا ته څنګه دلته معلومه یې سیده اوس ګوره دا سیفیم شربت دی سیده سیفیم څه برانډ نوم دی د خپل برانډ دی سیده اور سیفیکزم چې دی دا د جنریک نوم دی فارمولا ده سیده اور دا چې دا چې دی دا یو چې دی دا سټرکچر کیمیکل سټرکچر دی سیده اور دا چې دی دا جنریشن وایس یې کې دا تھرډ جنریشن دی سیده تھرډ جنریشن دی سیده جنریشن موږ په څه وجه ورکو سیده جنریشن هم دلته په یاد وساته مخته به اساني درته سیده جنریشن موږ په دې وجه ورکو اوس ګوره سیفلوسپرین دا په سیفلوسپرین کې دا راځي سیده سیفیکزم سیده نو جنریشن چې دی موږ په دا وجه ورکو اوس ګوره دا د کیمیکل سټرکچر دی سیده دا د کیمیکل ساخت دی نو بعض اوقات ته چې موږ کې بکټیریا ځان پر دې باندې ریزیسټ کوي کار نه کوي نو بیا دوی راولاړ سي په دې کې مثال NH2 دی NH2 پر ځای باندې یو R1 راچي سیده R1 راچي سیده نو R1 چې راچو دا موډیفای سو په دې کې تا بدلون وکړي په دې کې تا فرق وکړي سیده نو دا چې دی دا بیا جنریشن وایز دی سیده نو څونه ته فرق په دې کې کوي دا ونه دی اډوانس او جنریشن دغه کېږي سیده نو په دې کې بدلون یا په دې کې ته داسې یو شی راچي چې هغه نیوکلیر د زوړ دوا پر مقابل دی زورور سي سیده نو هغه بیا جنریشن کې راځي سیده په جنریشن یعنی جنریشن دغه مطلب دی سیده چې تا نوې اډوانس هغه فارمولا ده تا یو بل شی راچوي اډوانس دی کې سیده نو دا جنریشن وایز سیده په د کیمیکل کې تا بدلون راوستي سیده یا دې په دې کې یو شی ور اډ کې اډوانس دی کې سیده نو دا چې څه د جنریشن وایز سیده نو دا شان په وسته اوس به راځو بیا مخته په دا نو شان ښه انټي بایوټیک ډرګ لیست سیده انټي بایوټیک به ډېر قسم څه دی په دې کې کومه یو ځای پرونانسیشن یا نوم غلط کې دغه لپاره بخښه کوي مدلته یو څو لیست راټول کړي دي سیده موکسیسیلین په نامه دی امپیسیلین په نامه دی اګمنټین فارمولا چې ده د اګمنټین چې دی برانډ نوم دی او فارمولا چې دی هغه مبخص کوموکسیسیلین دی سیده موکسیفلوکساسین دی او کلیرترومایسین دی سیفلوسپرین دی او کلورم پینیکول په نامه دی سیپروفلوکساسین دی کلینډامایسین په نامه دی ډاکسیساکلین په نامه دی ایروترو
मायोसिन په نامه دی، اوفلاکساسین په نامه دی، فیوسیډین په نامه دی سیده، نیوټرو پیورا ट्विन په نامه دی سیده، और لیوفلاکساسین دی، لینکومایوسین دی، ټیټراسایکلین په نامه دی، ایتم بیوټل په نامه دی یا مایم بوتل په نامه سیده، نورفلاکساسین په نامه دی، مایوسین په نامه دی، روگزیترومایسین په نامه دی سیده، سایکلوسرین په نامه دی، ایتو نمایدز په نامه دی، ویپرومایسین په نامه دی، ایزیترومایسین په نامه دی سیده، لینی زولایدز په نامه ده، پنسلین په نامه ده، ایمیپینیم په نامه ده، وینکومایسین په نامه ده، بیکټریسین په نامه ده سیده، او دلته څو نومان دوه مرې بیا راغلي سیده، اور امینو ग्लाइकोसिड په نامه رسیده، सल्फानामाइड्स په نامه رسیده، ट्राइमेथोप्रिम په نامه رسیده، सल्फाडिमिडइन په نامه رسیده، रिफाम्पिसिन په نامه رسیده، پولیمایوکسین په نامه ده، डिप्टोमायोसिन په نامه ده، पिपरासिलिन په نامه ده، نیپسیلین په نامه رسیده. او دلته که ما یو پرونانسیشن غلط کړی بخښه به کوئ سیده. او د سیفلوسپرین چې دی دا بیا 5 کټګوري ته اچول سوي دي سیده، فرست جنریشن، سیکنډ جنریشن، تھرډ جنریشن، فورث جنریشن، ففت. دا ولې ورچول دا بیا زه مختصر د خلاصوم سیده. اور اول چې دی هغه سیفازولین په نامه دی، او سیفلکزین په نامه دی سیده. ښه دوم نمبر یعنی سیکنډ جنریشن چې دی هغه سیفیورکزیم دی سیده، اور سیفوکزیټین په نامه دی سیده. और थर्ड जनरेशन دی هغه سپټاکزون یا سیفکزیم سیده یا سیفټازیډیم په نامه باندې سیده. اور فورث جنریشن دی هغه سیفیفیم یا سیفیفایم په نامه باندې دی سیده. اور فورث جنریشن چې دی هغه سیفټرولین دی او سیفټولزین په نامه دی سیده. اور په دې کې ته یو شی په یاد وساته، په دې کې به سی ای یا سی ای اف راسي په اخر کې، یا به سی پی راځي سیده، سی ای پی. نو دا چې راشي د دې مطلب دا دی چې دا ټوله دا څه کټګوري چې دا ټوله په دغه کې راځي، سیفلوسپرین کې راځي سیده. بس دغه شی ما چې په یاد ساته. اوس ګوره دلته هم سی ای راله، دلته سی ای پی راله، ګوره دلته سی ای اف رالی، دلته هم 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 سی ای اف رالی سیده، دلته هم سی ای اف رالی، دلته هم سی ای اف رالی. دا نو څه شو، دا ټوټل چې دی دا سیفلوسپرین کې راځي سیده. نو دا بیا دوی خپله جنریشن وایز تاسولی دی، په دې کې موډیفیکیشن سوی دی سیده، مخکې سر خلاصېږي چې دا دوی د څه شو د کومه بکټریا دپاره استعمالوي. کلاسیفیکیشن اف انټي بایوټیکس دی. انټي بایوټیک څنګه طبقو ته اچولی دی، یعنی څنګه ګروپ ته اچولی دی، موږ به په کومه اندازه پیژنو سیده. په دې کې انټي بایوټیک چې دی سیده 3 ګروپ ته اچول سوی دی. اول سیده یو دی کیمیکل سټرکچر، یو میکانیزم اف اکشن، یعنی دی څنګه د کوم اکشن کې دی څنګه کار کوي، پر کوم شي اټیک کوي، پر کوم شي حمله کوي، لکه سیل والسو، ډي ان اے سو، په څه اټیک کوي سیده. یو دی سپیکټرم اکټیویټیز سیده، اکټیویټیز سیده. نو په دې کې زه تاته کیمیکل سټرکچر اور سپیکټرم درښیم. لږ چې مخته ویډیو لاړ شي نو میکانیزم اف اکشن درښیم، به د دې بعد میکانیزم اف اکشن درښیم سیده. نو په اول نمبر دی بیکټریسایډل په نامه دی سیده، بیکټریسایډل په نامه دی سیده. دا سیستم کې دا ډایرکټ بیکټریا وژني سیده. دا قسم انټي بایوټیک چې دی دا ډایرکټ بیکټریا وژني سیده. دا ګوره پر ډایرکټ پر بیکټریا باندې اټیک کوي، دا وژني سیده. نو بیکټریسایډل چې دی دا بیکټریسایډل مطلب دغه دی بیکټریا وژونکی سیده. اگزامپل چې دی مثال پنسلین دی سیده، پنسلین په نامه دی سیده، یو منټ پنسلین اور پنسلین دی سیده سیده. دا دوه انټي بایوټیک نور هم شته سیده. یو دی بیکټرو سټاټیک په نامه دی سیده. نو په دې کې بیا څه چمکي، په دې کې بیا د بیکټریا ګروت بندوي سیده. بیکټریا چې دی د ګروت بند شي، هغه نور مخ بیکټریا یې خو لیکن د مخ نور ګروت نشي کولی سیده. نو دې څه چمکي ګروت یې بند کړي، بیا ایمیون سیستم ته اجازه ورکړي چې ته ورسره د بیکټریا الیمینیټ کړي یا مړه کړي سیده. نو په دې کې راتلی شي اگزامپل ټیټراسایکلین دی، ایریترومایسین دی سیده. دا رقم انټي بایوټیک انهبیټیټ کوي سیده. یو دی نیرو یا نرو په نامه باندې کوم سپیکټرم دی سیده. ګوره که ما سپیلینګ یو ځای غلطه وي بخښه به کوئ سیده. دا ګوره نرو په نامه باندې کوم یا نرو په نامه سپیکټرم انټي بایوټیک دی. دا بیا څه سم کوي، دا بیا داسې یو مخصوصا یو بیکټریا باندې تاثیر کوي سیده. ګوره انټي بایوټیک دیټ انفیکټ سپیسیفیک ټایپ اف بیکټریا، یعنی مخصوصا یو خاص بیکټریا باندې کار کوي، کنه پر نور شیان باندې نه کوي سیده. یو دی بروټ په نامه باندې سپیکټرم سیده.
دا چې دی دا بیا دوه قسم یا مختلف یا پراخه څه ده نو دا بیا ګرام نیگیټیو او ګرام پوزیټیو لپاره دا رقم انټي بایوټیک کار کوي یا وایډ رینج په نامه چې دی یعنی پراخه قسم بکټریا چې وي هغه بکټریا چې وي پر هغه کار کوي څه ده دا ګوره دا ګوره څه او یو دی ایکسټینډ په نامه باندې یا ایکسټینډډ په نامه باندې سپیکټرم چې دی څه ده دا به دی اوس ګوره دې ته پراخه مایع او دې ته داسې اډیشنل مایع یعنی دا اوس ګوره بکټریا ده نو دی یوازې مخصوصا په یوه شي باندې اټیک نه کوي پر بکټریا باندې هم کوي پر نورو باندې هم کوي د دې مطلب دا دی اضافي مواد یعنی اضافي دغه په دې کې ستاسې ده چې بکټریا پر هر شي باندې اټیک کوي یعنی پراخه څه ده دا ایکسټینډډ په نامه باندې دی څه ده اور دریم چې دی کیمیکل سټرکچر څه ده په دې کې کیمیکل سټرکچر چې دی ډېر مهم چې دی هغه بیټا لیکټم انټي بایوټیک دی څه ده بیټا لیکټم هغه انټي بایوټیک دی چې په دې کې بیټا لیکټم رینګ پروت وي څه ده دا سوربینه دا به قسم بکټریا چې دی د سیل وال باندې حمله کوي پر دې دیوال باندې حمله کوي نو دغه لپاره د بیټا لیکټم رینګ چې دی ډېر مهم دی څه ده نو په دې کې پنسلین هم راتلای شي او دغه چې دی سیفلوسپرین هم راتلای شي نور داسې انټي بایوټیک هم راتلای شي څه ده دا اگزامپل دی ادي مختصر په خلاصي موډ اف اکشن باندې څه ده یو د امینو ګلایکوسیډ په نامه دی څه ده دا هم بکټری سایډل رقم کار کوي څه ده دا چې دی دا هم هغه رقم کار کوي څه ده بکټریا وژني څه ده لکه جنټامایسین سو نمایوسین دی څه ده دا چې دی دا بیا امینو ګلایکوسیډ په نامه چې کوم دی دا دی څه ده اوس دلته موډ اف اکشن یا میکانیزم اف اکشن باندې سر خلاصي څه ده ښه میکانیزم اف انټي بایوټیک اکشن څه انټي بایوټیک څنګه کار کوي پر کوم ځای باندې بکټریا ول حمله کوي څه ده دا اوس ګوره بکټریا ده څه ده پروټین سنتھسیس انهبیټر باندې حمله کوي څه ده په هغې کې مثال رایبوسومز څه دي پر هغه حمله کوي څه ده او نیوکلیک اسید سنتھسیس انهبیټر کار کوي څه ده کوم چې ډي ان اے یا د ډي ان اے د کوم نور میټیریل وي نو پر هغو حمله کوي څه ده او سیل وال باندې یعنی د کوم دیوال چې دی پر هغه حمله کوي څه ده بندوي یې څه ده او یا سیل ممبرینونه باندې یا کوم میټابولیک یا میټابولیزم پاتوي چې وي پر هغه وربندوي لکه فولیک اسید یا نور داسې نیوټرین دا چې کوم میټابولیزم کوي هغه وربندوي څه ده نو اول واري سیل وال راخلو څه ده سیل وال څه ده نو سیل وال چې ته زوم کې لږه غټ کې دغه ځایونه یو منټ دا باندې کړی حساب کوم دا کوم د دیوال چې دی دا سیل وال دا چې زوم کې هغه دا رقم معلومیږي څه ده نو په دې کې یو قسم پنسلین بایندینګ پروټین پروت وي څه ده او یو بیټا لیکټم رینګ وي څه ده نو دا ولاړ شي ګوره دا سور ځای باندې دا بیټا لیکټم دی څه ده نو دا دواړه سره یو ځای چې کمباین شي سره وموښلي نو دا چې سره وموښلي دي نو د دې څخه یو قسم داسې سټرکچر جوړ شي نو دا سټرکچر راځي پر سیل وال باندې حمله کوي سیل وال باندې حمله کوي نو دا سیل وال یا ورمات کی یا پنچر کی یا یو خراب کی څه ده نو د دې د وجې بکټریا چې د سروایو نشي کولی بکټریا مړه شي څه ده نو په دې کې کوم انټي بایوټیک راتلی شي هغه فاسفومایسین دی څه ده بیټا لیکټم دی څه ده اور بیسی ټریسین په نامه دی وینکومایسین دی څه ده نو دا انټي بایوټیک راتلی شي څه ده او بیټا لیکټم بیخي ډېر انټي بایوټیک په هغې کې راتلی شي یا د دې په کټګري کې شماره کېږي څه ده پنسلین یعنی پنسلین چې څه خاندان وي هغه ټوله په دې کې راځي څه ده دا ګوره دا ټوله په دې کې بیټا لیکټم رنګ لري څه ده اور سیلین چې دی ګوره په اخر کې سیلین راغلی سی آی ډبل ایل آی ان دا ټوټل چې دی د پنسلین د خاندان څخه دی څه ده او یو د سیفلوسپرین دی څه ده سیفلوسپرین خو ما درته وویل وختي چې په کوم جنریشن باندې دی دغه تقسیم شوي دی څه ده دا ګوره دا ټوله دا هم بیټا لیکټم رینګ لري څه ده دغه رینګ لري څه ده او یو د کاربونیم څه دی دا چې دی دا بیټا لیکټم رینګ کم لري څه ده دا ګوره اور یدی مونوبیکټم څه ده دا بالکل رینګ نه لري دا بیټا لیکټم رینګ نه لري که لري هم ډېر موډیفای او ډېر پرمخ تللی رینګ وي څه ده اول خو نه یې پکښې کې څه ده په دې کې پرسنټ وي څه ده او د دې پېژندل چې ده ډېر اسانه دی په دې کې به سی آی ډبل ایل آی ان به په اخر کې هغه ټوله پنسلین کې راځي او سیفلوسپرین کې چې دی هغه به سی یو منټ سی ای اف په اول سر کې راځي یا سی ای پی راځي په اول سر کې څه ده نو دا ټوله سیفلوسپرین دی څه ده او کاربوپینیم چې دی دا په اخر کې پینیم یا نیم په نامه باندې کوم وي پینیم را روان دی پی ګوره پی ای
NEMs دا به په اخر کې راځي سیده هغه یو دی هغه یو انټي بایوټیک دی هغه معلومداره دی سیده او دا چې کوم بیټا کوم چې سیفلوسپرین چې کوم کار کوي سیده کوم په جنریشن باندې تقسیم شوي دي هغه دلته دا دی ګوره فرست جنریشن سیکنډ جنریشن یو ګرام پازیټیو ته کار کوي یو ګرام نیګیټیو ته کار کوي ګوره دلته ګوره ګرام نیګیټیو سو کومې بکټریاوې دي نسریا ګونوریا دغه دپاره کار کوي دا ټوله دلته دونه اوس وخت نه سمج دا سټرکچر سره وګوره دا بکټریاو ته کار کوي سیده اور داسې دي دا بیا بعض اوقات ډېر ژر ریزیست شي سیده نو هغه د چی ته وجه ریزیست کیږي ځینې بکټریا بیا دا خاصیت دا قابلیت لري چې هغه بیټا لیکټیمیز په نامه باندې یو انزایم ریلیزوي سیده نو دا انزایم راولاړ شي د هغه کوم بیټا رینګ چې دی دا کوم رینګ دی دا مات کې سیده دا ختم کړي نو بیا څه چم کېږي په دې مقابل کې دا بکټریا ریزیست سوله سیده او کاربوپینم چې دی دا چې دی د دې رینګ ډېر ژر نشي دا کولی سي ده ژر یې نشي ماتولی ولې دا ډېر موډیفای او ډېر پرمختګ رینګ وي سي دا ژر نه ریزیسټ کېږي سي ده نور انټي بایوټیک چې دی هغه به یې ډېر ژر ریزیسټ شي سي ده او مونوبیکټم خو بالکل یې نه کوي هم هغه ډېر موډیفای وي سي ده نو دا هم ژر نه ریزیسټ کېږي سي ده او د دې بیټا لیکټم دپاره بیا یو قسم انهیبیټر استعمالیږي سي ده انټي بایوټیک استعمالیږي سي ده دا بیټا لیکټیمیز انزایم چې دی نو هغه کوم یو کېدای شي سي ده ایوبیکټم په نامه دی کلیویولینیک اسید دی سي ده سلبیکټم دی سي ده او ارټیزوبیکټم دی سي ده دا انټي بایوټیک بیا د دې انزایم خلاف د استعمالیږي سي ده ښه په دوم نمبر باندې سي ده کوم چې پروټین سنتھسیز انهیبیټر یا انهیبیشن زیات وایي کېږي سي ده په هغې کوم یو راخاصه دی رایبوسومز کوم چې د رایبوسوم دی سي ده رایبوسوم یو شی باید وساته داسې جوړي دا رقم یې سي ده لوړې 10 اس او لاندې چې دی 50 اس دی سي ده نو دا یونټ دی سي ده نو دې په مابین کې داسې پروټین جوړېږي سي ده داسې د یوه خوا سره وځي د یوه خوا سره جوړېږي سي ده نو دا بیا د پروټین د جوړولو کار کوي یا د خپل هم پروټین دی سي ده په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی رایبوسوم چې کوم نوی جوړ کړي نور مخته بیا سره د خلاصوم سي ده نو ځینې دغه چې دی انټي بایوټیک چې دی هغه ولاړ سي پر دې باندې حمله وکړي سي ده یا د فنکشن ور بند کړي یا د فنکشن ور بند کړي سي ده کار ور بند کړي سي ده نو کوم چې دی پر 50 چې کوم انټي بایوټیک ریاکشن کوي سي ده 50 باندې سي ده سب یونټ باندې سي ده نو هغه کلورام فینیکول په نامه دی سي ده ایریترومایسین دی او کلینډامایسین په نامه دی لینی زولیټ په نامه دی سي ده دا وګوره دا انټي بایوټیک دی سي ده او کوم چې پر دیش باندې رایبوسومل یا رایبوسوم چې کوم یونټ دی پر هغه چې حمله کوي سي ده نو هغه ټیټراسایکلین دی او امینو ګلایکوسایډ دی سي ده او دلته نور هم در پیدا کړي دي سي ده امینو ګلایکوسایډ چې دی پر دیش باندې دی کوم چې د فنکشن دی سي ده د میسنجر ار ان اي یعنی ام ار ار ان اي چې دی ګوره د دې چې کوم ریډینګ یې هغه ریډینګ ور خراب کړي سي ده مس ریډینګ یې کړي سي ده نو دا اوس ګوره دلته مسنجر ار ان اي راشي میسج یې راخیستي سي ده نو هغه میسج بیا د رایبوسوم چې دی ریډ یې کړي نو مخته پروټین جوړ کړي سي ده نو دی څه چمه کې هغه ریډینګ چې دی هغه ریډینګ ور خراب کړي سي ده نو دلته زه ټي ار ان اي ام ار ان اي پر دې ډېرې خبرې نه کوم سي ده ما چې په یاد ساته سي ده او ټیټراسایکلین چې دی هغه ټي ار ان اي کار ورباندې سي ده فنکشن ورباندې سي ده دا ګوره اور دغه چې دی کلورام فینیکول په نامه چې دی دا چې کوم پیپټیډای ټرانسفریز په نامه چې دی هغه ورباندې سي ده اور مایکرولیټس لکه ایریتروسین او ایزیترومایسین چې دی نو هغه بیا څه چم کې ټرانسلوکیشن ورباندې سي ده دا وګوره سي ده اور کلینډامایسین په نامه چې کوم دی دا بیا کوم چې د رایبوسوم فارمیشن جوړېږي ګوره رایبوسوم دی د جوړېدل وي دا وربند کړي سي ده نو هلته بکټریا بیا ګروت نشي کولی نو هغه بند شي سي ده په دې کې بکټریا مري په نورو کې بکټریا بند شي کوم چې بکټریسایډل دی او یا بکټریو سټاټیک حالات په سي په دې ما ویډیو جوړ کړو دغه درته ویلې مې چې دا چیشت سي ده اور لینی زولیټ په نامه چې کوم انټي بایوټیک چې دی دا هم فارمیشن ورباندې سي ده یا پیپټایډ کمپاوند چې دی دا ورباندې سي ده دا ګوره
د پرما یو داسې غټ چارټ د جوړ کړی دی په دې کې مې ګرده کړی دی سیده اور ایزي طریقه کې دی د کول هغه دا دوه دي سیده هغه به څه ډیپ حالات دی سیده نو په داسې طریقه باندې کار کوي ښه میکانیزم اف اکشن یا میکانیزم اف انټیبایوټیک اکشن سیده نو دا چې دی د کوم شیان چې پاتو هغه به هم ګرځو مکمل کومه نو په دې کې چې دی یو فلیټ پاتو و ډي ان اے پاتو و ار ان اے پاتو و سل ممبرین پاتو سیده نو فلیټ چې دی یا فولیک اسید چې دی پر د دې سنتسیس چې کوم په بکټریا کېږي نو د هغه بندول چې کوم یو کې انټیبایوټیک کوي هغه ته وایي سلفوناماید یا ټرایمیتوپرین په نامه باندې کوم انټیبایوټیک دی هغه پر دې باندې عمله کوي سیده پر فولیټ یا پر فولیک اسید باندې سیده نو اور ډي ان اے یا غیرز چې کوم یو دی په دې باندې چې کوم شان عمله کوي هغه ته وایي کوینونز په نامه باندې یا فلورو کوینونز په نامه باندې سیده په دې کې بیا ډېر انټیبایوټیک راځي سیده سیفروفلاکساسین سیده سیفرولیوفلاکساسین موکزي فلاکساسین دا ټوله په کوینونز په نامه دغه کې راځي یا کوینولونز په نامه باندې دی سیده په دې کې راځي سیده یا دا ګور دا بیا څه چم کې ډایرکټ پر ډي ان اے باندې عمله کوي یا ډي ان اے غیرز کوم دی پر هغه باندې عمله کوي هغه دغه کې نو د وجه څخه डी एन ए چې دا به ډیمیج شي نو د بکټریا مړه شي په دې کې سیده اور ار ان اے پلومیریز سیده یو ار ان اے دی یو پلومیریز چې دی سیده پلومیریز چې دی انزایم دی سیده په دې باندې بیا کوم انټیبایوټیک عمله کوي هغه ته وایي ریفامپین په نامه باندې کوم انټیبایوټیک چې کوم چې ټي بي دپاره موږ ته استعمالوو هغه انټیبایوټیک پر دې باندې عمله کوي سیده کوم ار ان اے چې دی پر هغو عمله کوي سیده اور سیل ممبرین چې دی سیل ممبرین په دې باندې چې دی بیا فولیماکزین چې دی فولیمایوکسین یا فولیمایوکسین په نامه باندې کوم انټیبایوټیک دی یا ډیپټومایوسین په نامه چې کوم انټیبایوټیک دی دا عمله کوي څه ده اور دا چې دا ګور دا غټ غټ نومونه راخسي دي په دې کې ګور دا غد په دې کې راځي څه ده دا ګور دا ایکسترا انفارمیشن مې دلته بغل تور سره درکړی دی څه ده دا ګور او کومه یو ځای سپیلینګ غلط کې او پر بخښه کوي څه ده اور دا چې ګور د دې دا میکانیزم اف اکشن چې دی دا ختم شو سیده اوس کوچنی انفارمیشن نور سره کوم بار ویډیو ختم شي خري جمله سیده انټیبایوټیک چې دی په ټیبلټ فارم کې مرাজি د ګولۍ په فارم کې مرাজি د کیپسول په فارم کې مرাজি سیده د شربت په فارم کې هم راځي د انجکشن په فارم کې هم راځي د ستنې په فارم کې سیده انجکشن او د انفیوژن په فارم کې هم راځي سیده او د ډراپ په فارم کې هم راځي یعنی څکک هم راتلای سیده د سیده کریم هم ستاده د سیده اونټمنټ هم ستاده د سیده نو انټیبایوټیک پر هر قسم ستاسو سیده پر هر قسم موجود لري هر شي چې ته غواړې هغه شی دی پیدا کېږي سیده خو د انټیبایوټیک درې خبرې بدلته ته په یاد ساتې سیده انټیبایوټیک یوزز استعمال دا چې کله بوکس خلاص کې په دې کې دننه یو داسې یو قسم لیکچر پکښې کې یو کاغذ پکښې کې په هغه کې دا شان لیکلي وي سیده نو د دې یوزز یعنی استعمال یې څنګه کوي टी डी दी ओ डी दी बी डी दी چیش دی टी डी एस دی یعنی او डी دی बी डी دی टी डी एस دی چیش دی یو وخت دی دوه خوراک دی درې خوراک دی سیده نو ار یو چې دغه په مطابق به ورکړي سیده اور انټیبایوټیک چې دی چې څه انټیبایوټیک دی هغه یا بی डी دی یا او डी دی سیده یا بی डी دی یا او डी دی سیده انفیکشن کا کار نه کوي بیا دی टी डी کې سیده टी डी एस کې سیده درې وخت کې اکثر یو وخت یا دوه وخت دا سپیکزم چې دا یو وخت سیده نو دا یو ځس په دې کې راځي سیده او بل د انډیکیشنز انډیکیشن مطلب دا د اشاره چشته کې یو کار چشته کې سیده کومې نه جوړې نه ورکی سیده نو د سینې مسله وي په زړه کې یو مسله وي انفیکشن جوړ شي سیده او ګونوریا قسم بکټریا د لپاره غوږو کې انفیکشن پیدا شي په دماغ کې په ستوني کې په سینې کې وي په ادرار سیستم کې وي نو ټایفاید وي د دې لپاره کې یا کوکای وي سیده نو دا چې د انډیکیشنز یعنی انټیبایوټیک خود معلوم چې د بکټریا د لپاره کې کومې نه جوړې هغه دا د سفیکزم دی سیده دا د سفیکزم چې د شانت کار کوي سیده دا مده یو مثال لپاره سفیکزم راخصه دی سیده هغه چې ته یو فارماکولوژي یو قسم یې پرځي هغه چې راډنوټ کې پاره کې د ټول ستاسو ده نو سفیکزم چې ته انډیکیشن وګورې هغه دا شان درښکاره کوي سیده نور انټیبایوټیک کوم انډیکیشنز سیده نو هغه چې وګورې ټوټل بکټریا درښکاره کوي سیده ساید افیکټ یعنی پر د باندې څه تاوان د تر رسولی شي دا انټیبایوټیک څه تاوان رسولی شي سیده انټیبایوټیک چې د هر انټیبایوټیک تاوان رسوي سیده هر انټیبایوټیک سیده نو په دې کې سفیکزم چې دی ګوره سفیکزم ترومبو سایټوپینیا کېدای شي سیده پلیټلیټ کمواله یا یو بل داسې مسله وي یا ویجنا وي یا سیزر به یو داسې قسم نه جوړي دماغ یو مسله وي سیده جټکې پر راځي سیده یا نور داسې یو خطرناک حالات وي سیده نو دا ګوره یا خوا یې ګرځېدل یا طبیعت د خوا په رقم کېدل یا پر سر راتلل
عملونه کېدل، د خولې کې دانې راپورته کېدل یا پر بدن باندې دانې کېدل یا نور داسې خوله وچېدل څه ده دا ګوره دا ټوټل سایډ افیکټ دی څه ده د سیفیکزم د چې پر انسان باندې وشي څه ده. اور وارننګ به هم په یاد ساتئ څه ده وارننګ دی داسې وارننګ درکوي. ګوره اوس ځینې خلک چې هغه د یو ځینې دوا سره الرژي لري، د ځینې انټي بایوټیک چې دي د ځینې انټي بایوټیک مثال دا ځینې کسان دي چې انټي بایوټیک استعمالوي نو د هغه سره الرژي لري، لکه پنسلین سره څوک الرژي لري څه ده دا ګوره الرژي څه ده. اور سیفیکزم چې دی چې ته یو بل شي سره وخورې هغه هم الرژي در پیدا کوي څه ده. اور دوه انټي بایوټیک یو د بل چې دی سره دغه کې الرژي پیدا کوي یا ریاکشن پیدا کوي یا نور داسې مسله کوي څه ده. نو دا وارننګ به دې هم په یاد وي څه ده، یعنې های ریسک اف ګروپ یعنې ته په کم دغه باندې ته کولی شې چې دا ورکې یا ریسک زیات وي د دې څه ده. سیفیکزم چې دی دلته د کوچني لرونکي مور لیکلی دی، یعنې کوچنی چې لري هغه ښځې ته نشي ورکولی، لیکن سیفیکزم چې دی هغه سیف دی څه ده کوچنی چې لري هغه ته ورکولی شي. نور انټي بایوټیک نه دي سیف سوای اموکسیل اور سیفیکزم چې دی دا سیف دی څه ده. نو دوی داسې ریسک وي لکه نشي ورکولی، ځینې کسان ځینې انټي بایوټیک وي زنانو ته نشي ورکولی څه ده. نو دا څلور جملې به ستا په یاد وي، دا په هغه لیکچر کې لیکلي څه ده. دلته خو ما ډېر ډیپ نه ولاړم، یو لفظ که راته غلط سوی بخښه به کوې څه ده. دا د سیفیکزم دغه ما در وښوی څه ده. نو هر انټي بایوټیک چې دی هغه دا څلور جملې به ستا په یاد وي، دغه بعده به یې ورکوې څه ده یا به خوراک په دې کوې څه ده.